اوس مونږ حقیقي الفاظو کې تعبیر او خیالي الفاظو کې تعبیر وپېژندو. راځو اوس مجاز ته. دا خو مونږ ویل چې حقیقي الفاظو کې تعبیر داسې وي لکه څوک وایي چې زه خفه یم، نو دا الفاظ حقیقي دي او معنا هم همدغه ده چې زه خفه یم. څوک وایي چې زه خوشحال یم، نو دا الفاظ هم حقیقي دي او معنا هم پکې همدغه ده. یا مونږ خیالي تعبیر کې دا ویل چې الفاظ راشي هغه خیال وي، لکه څوک وایي چې زه ما سپوږمۍ سره خبرې وکړي. نو دلته سپوږمۍ نه ده مراد محبوب ده، خو دې سپوږمۍ سره خبرې کول الفاظ چې کوم دي دا خیالي دي، نو دا خیالي تعبیر شو. یا څوک وایي چې زه هجران په اور کې سوځېږم، نو دا خو سوځي نه، نو دا هم د خیالي الفاظو کې تعبیر ده. خو مجاز به څه ته وایي؟ مجاز داسې وایي چې عامه اصطلاح ده. کله کله حقیقي الفاظ وي هغه مراد نه وي، هغې نه تجاوز کېږي، نو ځکه ورته مجاز وایي. او خیالي الفاظ خو هسې هم مجازي دي، هکې خو هسې هم مجاز ده، مطلب کم خیالي الفاظ راشي هغه مراد نه وي، هغې نه یو بل څه مراد وي. نو شاعر خپلې خبرې ښایسته کولو لپاره خیالي الفاظ راوړي، لکه سپوږمۍ سره مې خبرې وکړي، لکه هجران په اور کې سوځېږم. نو دا په خپلو خبرو کې زور پیدا کوي، یا به څوک پوهوي مثال ورته راوړي، یا مبالغه لکه ډېره کوي که نه، د دې لپاره دا خیالي الفاظ راوړي. مجاز بیا څنګه ده؟ مجاز همدغسې ده لکه څنګه خیالي الفاظو کې تجاوز کېږي د الفاظو نه، یعنې هغه الفاظ چې راشي هغه معنا نه وي، مراد پکې بل څه پټ وي. خو دا داسې وي چې بیا حقیقي الفاظو کې هم مجاز کېدلی شي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې کله چې حقیقي الفاظ راشي خو مراد هغه حقیقي الفاظ نه وي. لکه مثال څوک وایي احمد د میدان پرېښو، نو دلته کنایه ده، مراد همدغه نه ده چې احمد رښتیا میدان پرېښو، مطلب یې دا ده چې احمد ویرېدو. نو الفاظ حقیقي دي، حقیقي ورته ځکه وایي، حقیقي الفاظ ورته ځکه وایي چې الفاظ خیالي نه دي، خیال پکې نشته، کم الفاظ دي هغه معنا ورکوي. خو مجاز ورته ځکه وایي چې د دې حقیقي الفاظو نه تجاوز کېږي، یوه بله معنا پکې پټوي. نو دا به علمي بیان کې تفصیلا راځي، او موږ تېرې برخې کې هم په خیالي الفاظو کې تعبیر او حقیقي الفاظو کې تعبیر بیان کړی.